فلایټ رادار څلېرویشت به تاسې ولیکئ ګوګل کې، مستقیم به تاسې ته دا راخلاص شي. په دې ځای کې که وګورئ افغانستان ماته دلته په سر کې راغی، دا به تاسې زوم آوټ کولی شئ. ګوره د هر یو هیواد چې کومې تیارې لایف ګرځېږي په ژوندۍ بڼه، نو هغه تاسې ته ټوله دلته ښودل کېږي. که تاسې د افغانستان په فضا باندې څومره تیارې چې کتل غواړئ، یا تاسې په هوایي میدانونه کتل غواړئ چې په کومو ولایتونو کې دي، دا هم تاسې ته په دې ځایونو کې ښودل کېږي. که پام ووي دغه نښې چې کوم دي دا ټول هوایي میدانونه دي. اوس چې تاسې خپلوان د هغه له کابل څخه پرواز لري کوم بل ښار ته، نو تاسې کولی شئ چې دلته وګورئ چې د کابل نه اوس دوبۍ ته یو پرواز شته ده. یا تاسې که دغه طیاره وګورئ چې دا کوم ځای نه روانه ده، کوم ځای ته، ګوره بینکاک نه روانه ده کوم بل هیواد ته، نو دلته هر یو طیارې باندې چې تاسې کلیک کوئ د هغې ټوله معلومات تاسې ته ښودل کېږي. تاسې کولی شئ دا د اپلیکیشن په حیث باندې هم ډاونلوډ کړئ. په ګوګل پلی سټور کې به تاسې فلایټ رادار 4 ولیکئ، نو تاسې کولی شئ چې اپلیکیشن یې هم انسټال کړئ.